دلته تاسو راغلي وای نو تاسو دې له کوم رنګ ورکوئ چې ستاسو کوم احتجاج کوم درنا کوم سوچ و هغه ناکامه شو که کامیابه؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو، څنګه چې تاسو ته دا معلومات شته چې منظور پښتین او د هغوی د پارټۍ د طرف نه دلته کې سپریم کورټ اپوزټ د احتجاج اعلان وو او په دې ټایم باندې دلته سپیشلی 26 نمبر کې او دوی د حکومت سره مذاکرات مو او دوی ته مخکې د تک اجازت نو ما سره دلته کې د کویټې نه د منظور پښتین د پارټۍ ملګری راسا غرسنۍ صاحب دلته کې راغلي دي. راځي د دوی سره یو څو خبرې اترې کوو چې د دوی سټریټجی څه ده او وړاندې هغه احتجاج هغه پروټیسټ چې و هغه ختم شو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څه وینا کول غواړئ ولې چې په ډي چوک کې هم ستاسو د پارټۍ ډېر ملګري هلته پته مه وو، هلته کې هم الریډي کنټینرز لګېدلي نو دا څه سټریټجي ده چې په نیمه لاره کې واپس شوئ؟ بالکل زموږ خو په سٹارټ کې دا اراده و چې موږ به هلته ځو سپریم کورټ مخ ته خپل احتجاج چې کوم دا هغه به ریکارډو په چونکې دوی لپرونه راسي بقاعده په څومره هم روټو له جنوبي پښتونخوا څخه راواخې بیا تر اسلام آباد ته پورې دغه ټول روټ چې کوم ول په دې کې مختلفو ځایونو باندې سکیورټي ادارو بقاعده ټیلران درولي ول هغه لارې بندي کړي ولې بیا موږ ډېر مزاحمت وکړو په لاره باندې تر اسلام آباد ته پورې ځانونه ورسول، خو چونکې دوی هغه شی نه ودروي بیا نن چې کله موږ بقاعده له دغه سره روان سولو دغه د شاته موږ ناس ول دته زموږ کیمپ ول خپل کیمپ سره روان سولو زموږ سره ملګري ول نو موږ مخته را روان وو بقاعده دلته بیا 26 نمبر باندې دلته دوی بیا اگر رکاوټونه یې شول موږ مخته نه پرېښودل او موږ هلته تم کړو نو هلته چې کله زموږ ملګري تم شول نو موږ بیا هلته خپل احتجاج چې و هغه ریکارډ کړو چونکې تاسو خبر یاست چې په دې سټیټ کې دننه د عدالت او مخ ته تک کول دا د عام شری او حق ده پکار څنګه تلوار سي خپل ژغ بدرګه کی او د خپل انصاف لپاره ته ژغ بدرګه کی چونکه موږ 1200 کیلومتره 800 کیلومتره 800 کیلومتره پښتانه د دې سپریم کورټ و مخې ته تګ وشت راغلی ول دوی د خپل ریزال ته جمع کوله د خپل قضیه تولله لیکن موږ نه پرېښودلو موږ تعجب دې ته یو چې تاسو څنګه سټیټ ته هغه اداره چې هغه موږ ته انصاف راکوي چونکې موږ هغه ادارې و مخته هم نه پرېږدي موږ تر اوسه پورې په دې سره نه خلاصېږي. حضرت ووایه تاسو ته دا پته ده چې تېرې شوې ورځې مخکې فضل الرحمن صاحب هم د سپریم کورټ مخامخ درنه کړې وه. اوهو داسې لکه فضل الرحمن تاسو خبره وکړه بالکل د دوی ګوند راغلی وو دلته خپل احتجاج کړی وو چونکې موږ او د دې مخکې هم سیاسي پارټیان راغلي دي دلته خپل احتجاجونه ریکارډ کړي دي لیکن یوازې پی ټی ایم داسې دوی او دلته نه پرېږدي نه دلته پرېږدي او نه ورسره په دې روټ باندې موږ پرېښي یو بقاعده په هر روټ کې موږ ته مزاحمت او زموږ په سوونه کسان یې ونیول ډېر تر اوسه پورې بندیان دي تر اوسه پورې نه دي راخوشي کړي نو تر اوسه پورې هغه ملګري هم مذاکرات کې څه خبرې شامل دي؟ څه داسې مذاکرات نه ول سټیټ خو هغه د مذاکرات چې کوم د دوی دغه د استراتیژي ده هغه هسې د خانهپوري دپاره دوی کوي څه د دوی سره هغه اختیارات هم نشته چونکې د دې پر سر باندې موږ خبر یو چې د دې پر سر باندې چې کومه اداره قابضه ده هغه پوځي اداره دا وخت ټوټل سیستم چې د دوی چلوي هغه دوی ته اجازت نه ورکوي چونکې دوی مشترکاوټونه جوړ کړي ول او موږ پر مخ لفل شو. مونږ سره اوسئ زموږ سره ستاسو د ملګري دوی سره جي تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ د په څه مقصد دلته راغلي یئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم موږ د کوټ څخه راغلي یو او د ملګرو دلې احتجاج و دلې موږ راتلو د سپریم کورټ مخې ته زموږ چې کومه قضیه ده زموږ چې کوم ورک شوي خلک دي زموږ چې کوم په جیلو کې کوم ملګري دي د هغو قضیه موږ سپریم کورټ ته راوړه او سپریم کورټ مخې ته مې ښووله خو بدبختانه موږ په یو داسې سټیټ کې ژوند کوو چې دلته د سپریم کورټ مخې ته د پښتانه قام یو پیغام د هغو یو اواز هغه نشي ښوولی دلته هر څه یرغماله دي دا ریاست یرغماله ده دا سټیټ یرغماله ده او دا ټول د یو فوجي اسټابلیشمنټ یا د فوجي ادارو تر یو بوټ لاندې تر هغو تر پښو لاندې چلیږي نه دلته کومه عدالت شته نه دلته کومه ادارت شته او نه دلته د کم د انساني حقوقو کوم اداره شته. د عمران خان سره چې څه کېږي لګیا دي ستاسو په نظیر دا د انصاف تقاضا ده چې هغوی په جیل کې دي او په یو کیس کې هغوی دننه کړي؟ نه هغه خو د دوی خپله یو هغه د عمل هغه چې خپل دی کوم هغه کوي خو
چې کم په دا طرز باندې نه وي سیاسي خلکو سره په دا طرز باندې په جیلو کې اچول دا هر شی چې دی دا د دې ریاست پالیسیانې دي او دا ټول زموږ د کام د دې خلاف د هر څه روان دي او دا رقم د سیاسي خلکو سره دا رویه نه وي پکار. نو تاسو سرجي تاسو په دې ناره باندې قائم یې د ان پی ناره د وي پښتنو یو کیږو کني ورکیږو سویل غواړی بالکل دا خبره ده د پښتانه کام ته دا پکار ده چې یو کیږو به کني ورکیږو موږ به مزاحمت کوو نن راغلی یو سبا به بیا راځو بل ورځ به بیا راځو دا ریاست پښتون کام مجبور کول غواړي او هغه ځای ته مجبور کول غواړي چې سبا به بیا د دې ریاست حالات ډیر بدل وي. سرجي تاسو سویل غواړی تاسو ته پته ده چې پرایم منسٹر تاسو د صوبې نه رالی دا د خوشحالۍ خبر ده تاسو لپاره یا زموږ لپاره هیڅ خوشحالي خبره نه ده او زموږ رحمت غرسني خبرې وکړې او بخنور خبرې وکړې زموږ کوم څه د خبرې وکړې دا زموږ مسیر دی د ده په خبر باندې موږ روان یو. مننه جي دا راته ووایئ چې تاسو ته پته ده چې د کویټې د طرف نه د بلوچستان د طرف نه ستاسو پرایم منسټر جوړ شو نو دا راته څه ووایئ چې د هغوی نه ستاسو تمه شته د انصاف چې تقاضې به پوره کړی شي که نه؟ داسې دا خبره داسې دا موږ مخکې هم د دې شي یادونه وکړه چې دلته داسې خودمختاره اداره نشته چونکې هغه پارلمنټ هم نه د خودمختاره څوک چې د آزاد پارلمنټ دعوه لري هغه هم د یو جرنل یا د یو کرنل په خلو چلیږي نو موږ د داسې وزیرانو یا د داسې پرایم منسټرانو څخه څه تمه نه لرو چونکې دوی خپل هم په خپله پالیسي کې په خپل تګلارې کې خودمختاره نه دي. ستاسو دا خواهش شته د منظور پښتین چې الیکشن دې په 3 میاشتې کې دننه وکړی شي؟ داسې دا زموږ چونکې غیر پارلماني تحریک ته موږ د دې شي سره تعلق نه لرو نو چونکې کله هم موږ غیر پارلماني پاتې شوي دا د پارلمان غوښتنې دي د پارلماني پارټیانو غوښتنې دي چونکې د دې غوښتنې سره زموږ داسې تعلق نشته نه د دې په حواله باندې موږ څه نه ایز ا پاکستاني ګورئ زما خپل یو آیډیا ده ایز ا پاکستاني که زما په ملک کې سټیبیلیټي نه راځي زما د ملک سټیبیلیټي زما عوام ته خوشحالي نشي میلاوي د انویسټر پیسہ نه لګي ولې چې زما په ملک کې سټیبیلیټي نشته نو د دې خو هر یو پاکستاني دا ډیمانډ کوي چې الیکشن دې وکړي شي چې په ملک کې سټیبیلیټي راشي. څومره چې د سټیبیلیټي تعلق دا شاید دا د الیکشن سره دومره تعلق نه لري لکه څومره چې دغه ادارې اقدامات دي دا سټیبیلیټي چې کله هم د سټیټ کې نه راځي دا ادارو په مخه خسته ده دا یو طبقه په دې باندې مسلط ده دا د دې د الیکشن او د داسې د حکومت له چینجز سره څه فرق نه راوړي چونکې دا خالي هغه سیرې بدلیږي نور هغه د دوی تر پالیسي لاندې کار کوي د دوی تر تسلط لاندې کار کوي یعنی د فوجان تر تسلط لاندې. اوس دا راته ووایئ چې تاسو یو سټریټیجي دا وه چې مونږ به زو او د پارلمنټ اپوزیټ به مونږ خپل پروټیسټ ریکارډ کوو تاسو ته موقع میلاو نه شوه او بیا ستاسو مشر چې دی دا کیسه دا خبره دلته ختمه کړه په دې څه ویل غواړئ ولې چې تاسو د هغه ډېر لرې علاقې نه راغلي یئ؟ هو بالکل زموږ دغه دا و کوشش و هڅه دا و چې موږ هلته لاړ شو چونکې هغه سټیټ دلته سکیورټي ادارې درولې وې موږ د عدم تشدد پیروکاران یو چونکې موږ نه غوښتل چې دلته داسې یو عمل وشي او موږ ثابته کړې هم ده چې شپږ کاله کېږي تر اوسه پورې د پی ټي ایم وګړو یوه ګمنه هم نه ده مته کړې پر امن طریقه باندې خپل غږ چې دغه بدرګه کوي تر ایوانو یې رسوي ورسره تر ادارو یې رسوي پر امن طریقه باندې. یو جهان مننه جی ګرانو عزتمندو دا د کویټې ملګري دي او دا په زرګونو دي په سیکړو باندې دي دلته کې ما سره یو بل ملګری راغلی ډېر ښایسته یونیفارم هم کړی دی او ماشاءالله چې اختۍ چې دي هغه هم مطلب زلفې چې ورته موږ وایي هغه ماشاءالله ډېرې ښایسته دي دا راته ووایې په څه تمه راغلي وایي دلته څه مقصد و دلته د راتګ؟ زموږ د مشرانو امر و چې موږ د دې راوغوښتو موږ رالو د هغو امر مې پر ځای کې بس اوس جلسه ختمه سوه اوس مو برته سفر دی چې ځو نو دا لږه بدلي مطلب په زړه کې دا پاتې نه شوه چې تاسو پارلمنټ ته ونه رسېدئ په کوم مقصد چې دلته تاسو راغلي وئ نو تاسو دې له کوم رنګ ورکوئ چې ستاسو کوم احتجاج کومه درنا کوم سوچ چې و هغه ناکامه شو که کامیابه؟ موږ ته خو کامیابه دی موږ هېڅکله د ناکامۍ کوشش نه کوو موږ چې مشر برته پر لارې واپس کړي وای موږ هم نه خفه کېدو موږ د مشر د امر خدمتګاره یو او د مرګه به انشاءالله. یو جهان مننه د کویټې او د بلوچستان او په پوره دنیا کې چې کوم پښتانه اوسېږي هغوی له څه پیغام ورکوئ؟ بس ټول پښتنو ته زموږ دا خواست دی چې د هغه یو تحریک لرو ګرده دې زموږ سره په دې تحریک کې ملګري وکړي او چې هر ځای زموږ جلسه وي دې زموږ سره ګډون کوي راضي دي.
یو جهان مننه جی نور سملګری خبرې کول غواړئ جی مونږ سره یې تاسو څه خبره یو جهان جی